دومه سپاره د 14مې رکو نه تر 14مې رکو پورې. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر ذلكم أزكى لكم وأطهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم عليه. یو صحابي مبارک حضرت ابن قاب د ده خور او هي طلاق کړه. چې کله یې طلاق کړه عده یې تېره شوه، د عدې نه بعد بیرته پښیمانه شوه. هغه صحابي مبارک اراده وه چې د دغه خپلې بیبي سره بیا نکاح وکړي. نو ورور ته یې پیشنهاد وکړ، لکه دستور د دنیا دا ده چې سړی د خپلوانو نه مطالبه کوي. ورور ته یې پیشنهاد وکړ چې که دا خور بیرته ماته په نکاح راکړي. ده ورته قسم وخوړ چې بیرته یې نه کړم په نکاح در، ځکه ما خپله خور تا ته درکړې وه، د تا دپاره مې فراش ګرځولې وه، بیا دې طلاقه کړه، بیا د عده موقع وه د تا دپاره، خو په عده کې هم تا رجوع ورته ونه کړه، نو بیرته یې نه در کړم په نکاح. د دوی دواړو سره جوړه وه، خو ده منع کړه. الله آیاتونه نازل کړه. خپلوانو ته قریبانو ته حکم ده چې سړی خپله ښځه طلاقه کړي، بیا یې چې عدم تېره شي نو خو باینه شوه، بیرته چې دوی دواړه وغواړي چې نکاح سره وکړي، نو خپلوانو تاسې مه منې کوئ د دغه نه چې د خپل پخواني مېړه سره بیرته نکاح وکړي. دا نه منې کول ډېر ښه عمل ده، ازکا او اطهر دي. ولې که ته دغه ښځه منې کوې چې دغه خپل پخواني مېړه سره بیا نکاح وکړي، یا یې مطلقا د نکاح نه منې کوې، نو خوف د فساد د فتنې د زنا ده چې دا ښځه به اخر بیا په زناو زندګي کوي. او که نه د مطلق نکاح نه خو نه منې کوې، د هغه خپل مېړه نه یې منې کوې، هغه ته یې په نکاح نه ورکوې، بل ته یې بې خوښې ورکوې، د دې خوښه نه ده ته یې په زور بل چا ته ورکوې، نو بیا دا فتنه ده پکې چې د مېړه او د ښځې په منځ کې کوم حقوق دي هغه حقوق به ضایع کېږي. حتی کله به بیا هغه دوه مېړه بیرته مجبوره کېږي دې ته چې طلاق به ورکوي. وإذا طلقتم النساء، هر کله چې تاسې طلاق کړې ښځې، فبلغن اجلهن، ورسېدې دی هغه نیټې مقررې ته، عده یې تېره شوه، فلا تعضلوهن، مه منې کوئ دی د څه شي نه، ان ینکحن ازواجهن، د دې نه چې دی نکاح وکړي د هغه خپلو مېړو سره، اذا تراضوا بینهم، کله چې سره راضي وي دی په خپل مابین کې بالمعروف، په سمه شرعي طریقه سره. په دې مسله کې یو لوی اختلاف چې د ښځو په عبارت باندې نکاح صحیح کېږي که نه صحیح کېږي. دا نور ائمه وی چې د ښځو په عبارت نکاح نه صحیح کېږي، ولی به خامخا موجود وي. دلیل دغه د الله تعالی حکم خطاب قریبانو ته کوي، تاسې مه منې کوئ، نو دا معنی اختیار د نکاح د قریب ده، دا په خپل عبارت باندې نکاح نشي کړی. اما احناف یې چې د ښځې په عباراتو باندې نکاح صحیح ده. دغه آیات موږ دپاره دلیل ده. ولې رب کریم څه وایي؟ مه منې کوئ دی د څه شي نه، ان ینکحن، نسبت نکاح دی ته کېږي چې دی نکاح وکړي د خپل مېړو سره. هلته مخکې آیه کې ذکر شو حتی تنکح زوجا غیره، چې دا نکاح وکړي د بل مېړه سره. هلته خو نور احادیث ډېر موجود دي، الائمه احق بنفسها من ولیها. نو مه منې کوئ چې دی نکاح وکړي دغه خپلو مېړو سره چې کله په خپل مابین کې سره راضي وي په معروفه طریقه. ذلک، دا حکم چې نه منې کول دي، یوعظ به، پند ورکول کېږي په دې باندې من هغه چاته کانه چې وي منکم د تاسې نه، یؤمن بالله والیوم الاخر، چې ایمان لري په الله او په ورځ د آخرت باندې. ذلکم، دا د منع او ضرر ترک ډیر ازکا او اطهر ده، دا نه منې کول ډیر ازکا، پاکیزه او اطهر ده د تاسې دپاره. ولې که یې منې کړي مطلقا د نکاح نه زنا به کړي، که د دغه مېړه نه یې منې کړي بل مېړه ته یې په زور ورکوي، بیا به بیرته حقوق ضایع کېږي. والله یعلم وانتم لا تعلمون، الله عالم ده تاسې علم نه لرئ. والوالدات يرضعن اولادهن حولين كاملين لمن اراد ان يتم الرضاعه. ښځې چې اولاد پیدا شي، دغه اولاد د خپل مور تیروي، دغه ته رضعت ویل کېږي. دا د رضعت څومره موده ده؟ نو د رضعت موده 2 کاله ده. د امام صاحب په رایه خو 2.5 کاله، خو فتوا په 2 کالو باندې ده چې د صاحبینو په قول ده رضعت موده 2 کاله ده. دا 2 کاله لازمي نه ده. که تر 2 کاله مور خپل زوی ته تای ورکوي، ورکولی شي، که نه مخکې بیلو د مصلحت په بنیاد باندې هم بیلوی شي. خو د 2 کالو نه بعد
بیا تی ورکول چې د هغه حرام ګرځي، ناروا ګرځي. والوالدات میندې یرضعن تی به ورکوي اولادهن اولاد خپل ته حولین کاملین 2 کاله پوره. خو دغه ځای نه معلومیږي چې حکم لازمي نه ده. لمن اراد ان یتم الرضاعه، د هغه چا دپاره چې اراده یې د دې وه چې د رضاعت موده ور پوره کړي نو 2 کاله به ورکوي. وعلى المولود له، په هغه سړي چې د اولاد د ده دپاره زیږول شوی ده نسب پلار ته نسبت کیږي. رزقهن رزق د دغه ښځو ده، وکسوتهن جامه د دغه ښځو د بالمعروف په شرعي طریقه باندې. اوس د ښځې 2 حاله دي. د سړي د ښځې نه اولاد پیدا شو، ښځه په ښځتوب ده طلاقه کړې نه ده، نو تی ورکوي د حقوقو د زوجیت د وجې نه به نفقه هم دې ته ورکوي، رزق او جامه به هم ورکوي. خو که ښځه یې طلاقه کړه، بچه یې کنکی ده، ښځه یې طلاقه کړه، دغه ښځه پردی شوه، اوس د ده زوی ته تی ورکوي. رضاعت خو د ده د زوی خو د ده ده، نو بیا به دې ته هغه خوراک او پوښاک د اجرت په حیثیت باندې ورکوي. د دې دپاره به یو اجرت وي په معروفه طریقه. نور دغه جامه او کسوت ورکول د اندازه د وس سره ده. لا تکلف نفس، نه مکلف کیږي اس نفس الا وسعها مگر په اندازه د طاقت خپل باندې. لا تضار والده بولدها، ضرر بنه ورکول کیږي مور ته په سبب د ولد دی، ولا مولود له، او نه به ضرر ورکول کیږي پلار ته بولده په سبب د ولد دی. مور ته به د اولاد په سبب ضرر نه ورکوي. څنګه؟ دا چې سړي ښځه طلاقه کړه، طلاقونه د جنګ په وخت کې خفګان په وخت کې راځي، د دغه الک د دغه مور سره خو خپل ذاتي یو تعلق ده. دغه مور خپل بچی ته تای ورکوي، خدای ورته زه اوس په تا تایم نه ورکوم، زه بله ښځه ورته نیسم. دا مور ته د اولاد په سبب ضرر ورکوي، فراقت یې مجبوره کوي. دغه مور به فراقت د اولاد باندې ضرر ورکوي، دا به هم نه کوي. کله بیا داسې چې ښځه چې طلاقه دې کړم نو د تا زوی ته زه تای نه ورکوم، بله مرجعه پیدا کیږي نه. یا د دغه هلک د ده سره مینه پیدا شوې ده، اوس د بلې ښځې تای نه روي. یا دغه ښځه نور مثلا د میاشتې 1000 روپۍ اخلي، دا ورته که 5000 راکوي بیا ورکوم که نه ورکوم. نو پلار ته به هم د ولد په سبب ضرر نه ورکوي لکه مور ته چې د ولد په سبب ضرر نه ورکول کېږي. وعلى الوارث مثل ذلك، شته په وارث د پلار باندې په شان د هغه نفقې چې په پلار وه. یو تفسیر په وارث د پلار هغه نفقه ده چې پلار مړ شو، د دغه ښځې نفقه او کسوت خو په چا و؟ د هلک په پلار باندې و. خو که پلار مړ شو د پلار په وارث ده. نور اختلاف ډېر د پکې څوک چې دا دوم جانب مور ده بیا نفقه په هغه باندې ده، څوک په خپله هلک ده ځکه د پلار وارث هلک ده، څوک د پلار ورثو په انداز د میراث باندې چې څومره د دغه هلک نه میراث وړي د میراث په انداز به ده ته نفقه ورکوي. فإن ارادا فصالا، که دغه مور او پلار وغواړي د بیلولو عن تراض منهما چې دواړه په راضي وي، و تشاور په مشوره مصلحت چې د هلک په بیلولو کې خیرم وي تر 2 کالو مخکې، فلا جناح علیهما، بیا پروا نشته په مور او پلار باندې په بیلتون د دغه بچي باندې. وإن اردتم ان تسترضعوا اولادکم، که قصد وکړئ تاسې چې ونیسئ بله ښځه دپاره د تی ورکولو د اولاد خپل، فلا جناح علیکم، دام پروا نشته د پردۍ ښځې تی ورکول خپل اولاد ته دام څه ناروا نه ده. خو اذا سلمتم ما اتیتم، چې کله تاسې تسلیم کوئ هغه څه چې تاسې قصد ورکولو کړی د هغې ښځې ته بالمعروف په معروفه طریقه باندې، چې قصد مو کړی عقد مو کړی بیا چې هغه حق ورکوي نو پروا نشته. واتقوا الله، د الله نه وویرېږئ، واعلموا پوه شئ ان الله بما تعملون بصیر، بېشکه الله په هغه عمل چې تاسې کوئ لیدونکی ده. والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا یتربصن بانفسهن 4 اشهر و10. سړی مړ شو، ښځه کونډه پاتې شوه، دغه ښځه به عده تېروي، د عدې نه بعد د بل میړه سره نکاح کوی شي. خو دا عده یې څومره وخت ده؟ مخکې پرون سبق کې موږ ویلي ښځه چې حامله وي بیا که طلاق شي که کونډه شي عده یې وضع د حمل ده. و اولات الاحمال عده یې دا ده ان یضعن حملهن. خو چې داسې وي چې حامله نه وي، د مطلقې عده و اوس 3 حیضه تېر شو مخکې، د متوفا عنها زوجها چې میړه یې مړ شي د دې عده بیا په حیضو نه ده، په میاشتو ده، 4 میاشتې او 10 ورځې. وروسته آیات را روان دی د 1 کال خبره، خو د نسخ په صورت کې ما اول ورځ سبق کې درته ویلي وو دا حکم منسوخ ده، 4 میاشتې او 10 ورځې عده ده په ښځه. خو دغه عده کې حداد هم لازم ده. حداد معنی ترک د زینت. نبی کریم صلی الله علیه وسلم د چا قریب چې مړ شو چې ایمان په الله او په ورځ د آخرت باندې لري،
نو ترک د زینت به نه کوي د 3 ورځو نه زیات. دا غم به دومره نه اوږدی چې د 3 ورځو نه زیات شي، خپله زندګي پورې ترخه کړي. یو ښځه به په میړه باندې 4 میاشتې او 10 ورځې غم کوي. ښایسته جامې به نه اغوندي، خوشبیانې به نه استعمالي، د سترګو د تورولو په باب کې بې ضرورته خو به نه توري، خو په ضرورت کې مې اختلاف ده چې توروی شي که نه. علاج څوک یې په شپه به توري، سهار به بیرته صفا کوي، څوک یې چې نه چې کله ضرورت و سترګې توروی شي. والذین هغه کسان یتوفون منکم چې مړه شي د تاسې نه، ویذرون ازواجا پرېږدي ښځې، یتربصن بانفسهن انتظار به کوي دغه ښځې د نکاح کولو نه په خپل ځان باندې 4 اشهر و 10 4 میاشتې او 10 ورځې به د بل چا سره نکاح نه کړي. فاذا بلغن اجلهن کله چې ورسیږي دا ښځې خپلې عیدې ته 4 میاشتې او 10 ورځې پوره شوې، فلا جناح علیکم بیا په تاسې باندې قریبانو د دغه ښځې څه پروا نشته، فیما په هغه څه کې فعلنه چې دوی کوي فی انفسهن په خپله ځانو کې بالمعروف په شرعي طریقه باندې ځان ښایسته کوي، د بل میړه سره بیا نکاح کوي، بیا پروا نشته. دغه ځای نه معلومیږي چې که د عیدې په شپو کې دې ناروا کړه قریبان به منې کوي. امر بالمعروف و نهی عن المنکر خو ضرور ده، که دې زنا کړه هغه به منې کوي، که ښایسته کالي او جامې او شیان یې اخته منې کوي به، خو که عیده تېره شوه بیا دې معروف کار کوه په خپل ځان کې، بیا نو په تاسې څه ګناه نشته، ځکه خو ناروا خو کې ناروا کوي. والله بما تعملون خبیر، الله په هغه عمل باندې چې تاسې کوي خبردار. ولا جناح علیکم. اوس دغه ښځه چې کونډه شوه 4 میاشتې او 10 ورځې پورې خو دا د بل میړه سره نکاح نشي کړی. اوس د ښځې لیور ده، لیورځی ده، بل سړی ده، اراده یې د نکاح ده د دغه ښځې سره، نو په عده کې خو نکاح ناروا ده، خو وعده د نکاح به هم نه سره کړي، عقد به هم د نکاح نه کړي، وعده د نکاح به هم نه کړي. او که تعریضي الفاظ ورته ویایي یا یې په زړه کې سودا یې ده، د زړه په سودا هم خدای نه نیسي چې شوق وي چې دا چې عده یې تېره شي زه په نکاح ورسره کوم پروا نشته. یا یې که تعریضي الفاظ ویلیم، تعریضي الفاظ اهل بیتو کې یوه ښځه کونډه شوه، حضرت محمد چې باقر ورته ویل کېږي، محمد ابن جعفر، دا یې ورغی دا کونډې ښځې ته ویایي د ما قرابت سلسله خو هم درته معلومه ده چې زه د نبي علیه السلام څه کېږم، د ما نیکه حضرت علي کرم الله وجهه قرابت او عظمت هم درته معلوم و، په اسلام کې سبقات د رسول الله باندې ګرانتوب دا خو هم درته معلوم و. دی ورته ویل څه کوې نکاح را سره وایي چې نکاح را سره وکړه، نکاح خو په دغه وخت کې ناروا ده. ده ورته ویل که د نکاح خبر مې کله درته کړی، خو زه وایم چې ځان در پېژنم چې د رسول الله خپل یم، د حضرت علي صاحب لمسی یم، صرف ځان در پېژنم. نو که داسې چې داسې څه تعریضي خبرې وکړې لکه فقه کتابونه چې ذکر کوي، ښځې ته ووایې یاره زه هم شوق د واده لرم، خو هره ښځه نن سبا په طبیعت نه پیدا کېږي، یا دې ته ووایې یاره ته نه پاتې کېږي، بې میړه نه پاتې کېږي، دا معنا شوق د خلکو ډېرې ته نافقه یې، داسې تعریضي الفاظ که کوي پروا نشته. ولا جناح علیکم نشته څه پروا په تاسې باندې فیما عرضتم به په هغه څه چې تاسې تعریضي تلفظ وکړئ په هغه باندې من خطبة النساء د خطبې د ښځو نه، او اکننتم فی انفسکم یا یې پټ کوئ په خپل ځان کې. علم الله انکم ستذکرونهن، الله ته معلوم ده چې بېشکه تاسې زر د وریاده به کوئ، خو ولکن لا تواعدوهن سرا وعدې مه کوئ د دې سره په پټه باندې، الا ان تقولوا قولا معروفا که دا قول معروف چې تعریضي الفاظ یې کوئ ویلی شئ. ولا تعزموا عقدة النکاح قصد مه کوئ د غوټه کولو د نکاح حتی یبلغ الکتاب اجله تر څو پورې چې ورسېږي کتاب هغه خپلې نیټې ته چې قرآن کومه عیده مقرره ده 4 میاشتې او 10 ورځې تر هغه وخته قصد نکاح مه کوئ. واعلموا پوه شئ ان الله یعلم ما فی انفسکم بېشکه الله عالم ده په هغه څه چې تاسې په زړو کې دي، فاحذروه نو د الله نه وویرېږئ. واعلموا پوه شئ ان الله غفور حلیم، خدای په غفور او حلیم ذات. لا جناح علیکم، سړی ښځه نکاح کړه، د نکاح په وخت کې کله مهر ذکر شي کله نشي ذکر. اوس داسې صورت ته مهر هم نه ده ذکر شوی، بیا داسې صورت ته چې خلوت صحیحه هم نه ده کړی، ورسره نږدې شوی هم نه ده، چا یې غیبت وکړو چې دا خو ډېره بېکاره ښځه ده، ده دستي بېرته طلاقه کړه. دغه ښځه مهر هم نه ده مسما شوی، نزدېکت هم نه ده ورسره شوی، خو نفس عقد وشو، نکاح وشو. دا د نفس عقد د وجې نه هم د یو جوړ جامې حق لري په میړه باندې چې میړه به متوسط الحاله یو جوړ جامې دې ته ورکوي. او که داسې ښځه وه چې د هغې مهر مسما شوی و چې وروسته آیات راځي، نه مهر 1 لک سره کېښی، بیا یې مخکې تر نزدېکت و تر خلوت صحیحه بېرته طلاقه کړه،
بیا نیمای مهر به بیا هم ورکوي دغه ښځې ته نیمای مهر که سړي په اول ورځ په یو ځای د خوشحالۍ نه 1 لک روپۍ مهر ټولې ورکړې په خبر نه و چې دا څنګه ښځه ده وروسته خلکو غیبت وکړو د طلاقه کړه اوس بیرته د مطالبې حق لري چې هغه 50,000 بیرته تر واخلي لیکن وی ویل چې بس درمات مې دي چې در مې کړې در مې کړې یا د اجازه وکړم پروا نه لري یا ښځې ته اوس 50,000 روپۍ خو مهر حق په لري نیمای مهر ښځه په دا 50,000 کې ټولې یا نیمای ورماف کړي هم پروا نشته خو چې مهر مسما وي نیمای مهر به ورکوي د هلته چې طلاق قبل دخول وي او که داسې و چې سړي نکاح وکړه د ښځې سره په کوټه کې ګوښه یم شو مانع شرعي و حسي نه و موجود خلوت صحیح هم راغی که مهر مسما و ټول مهر یې په سړي لازم شو که بیا نزدېکت نه یې ورسره کړی چې طلاق یې کړه ټول مهر به بیا هم ورکوي او که داسې و چې مهر نه و مسما بیا مهر مثل چې امزور یې په څو باندې ودېږي هغه مهر به ورکوي او یو جوړ کالي ورکول بیا مستحب دي